زنانه سوال کړل دا سوال ډېر اهم او ضروری سوال دی ځکه چې د پاکي او ناپاکي په حواله سره سوال کړل. سوال دا کړل چې کله زنانه په کپړو باندې داغي د حیض قطري ولګي او د انځلو نه پس هم د هغې نشانات په نظر راځي نو د دغه کپړو څه حکم دی. یعنی مثال طور پر بعض زنانه چې کوم د انډرویر وغیرہ استعمالي په دغه بیماری کې یا نور کپړو باندې چې کوم دی د هغې چې کوم د حیض قطري دي هغه نشانات ولګي او د انځلو نه پس هم دغه نشانات په نظر راځي نو د دغه کپړو څه حکم دی. یاد وساتئ دا حیض چې کوم دی دا قطري دا د نجاستي غلیظه په حکم کې دي یعنی دا ناپاک دي او د دې بیا دوه صورته جوړیږي. مثال طور پر یعنی دومره چې کوم دی نشانات لګیدلي په دغه کپړو د تاسو ته دغه انځلو طریقه مخې مجسوس انځلي لیکن مخې ته د دوه مسلې تاسو ته مخې ته بیان کوم چې اوس مثال طور پر په دې کپړو باندې انډرویر باندې یا بنورو کپړو باندې دا نجاست لګیدل دا حیض د قطري لګیدل نو کچری دا د یو درهم نه کم وي د یو درهم نه کم دغه نشانات لګیدل قطري لګیدل نو په دغه صورت کې کدی چری منځو کې بدغه کپړو کې نو په دغه صورت کې دا موږ کو جایز دي موږ ووشي لیکن البته مکروه دي. ضروری دا د پته ته ولګي د مانځنه مخکې نو دغه موینځي او کچری موږ هم کې نو موږ ووشي لیکن د کراهت سره. دویم صورت دا ده چې چری په دې انډرویر باندې یا نور د کپړو باندې چې کوم دي د حیض د بیل لګیدل دا د انځلو نمخ کې لګا د انځلو نمخ کې خبره کوم او په دغه صورت کې دا زنانه چې کوم دي په دغه کې منځو کې سمجھ کې خبر راځي او دا چې کوم مقدار لري د یو درهم نه زیات ته دومره زیات لګیدل نو په دغه صورت کې په دغه کې منځ کې زکه چې دا نجاستي غلیظه ده دا به انځل ضروری کچري د یو درهم چې کوم سیګه دا غینه زیات لګیدلی دا قطري د حیض ده نو په دغه صورت کې دا انځل ضروری دی چې مونږ په کې کړي دغه مونږ نه کېږي مونږ به دوباره کوي د صفای نه پس. اوس راځو دغه مسلې طرف ته چې اوس یو زنانه د هغې د انډرویر وغیرہ یا چې کوم کپړې دی غي انځلي هغې باندې د حیض قطري لګېدلي د انځلو نه پس هم دغه نشانات په نظر راځي نو د دې څه حکم دی. نو یاد وساتئ یو اول خدا دا خبر بزین کې کېده چې نجاست غلیظه یعنی د حیض وغیرہ چې کوم په کپړو باندې ولګي د دې انځلو سره طریقه څومره بینځي دا به بیا د پاکي په حکم کې شماريږي نو کم از کم دا 3 ځله یعنی یو ځله تاو بواړه ولې بالکل لمدې د کېړه کپړې او هغه بیا صحیح طریقې سره مګلې او نشور دکړي بیا د په بواړه مکمل صحیح بیا د لمدې کړي او بیا د چې کوم دې نشور کړي بیا دریم ځله چې بیا د کپړې لمدې کړي او بیا د نشور کړي 3 ځله تا دا عمل کو نو د دې سره چې کوم دې کپړې صفاشي د هغې نه باوجود هم که د قطرو نشانات په نظر راځي نو دغه قطرو شری حکم نشي لګا یعنی دا په نجاست کې نشماريږي. دا د دې مثال بیا د رنگ د څنګه چې رنگ یو کپړې نه بل کپړې ته رنگ ولګي دا دغه شان یو رنگ دی د دې چې کوم دی د نجاست سره بیا تعلق نشي. په دغه صورت کې چې کوم دی تاسو کپړې انځلي او 3 ځله چې تاسو وینځي او نچوړي کوي د هغې نه پس هم په کپړه باندې د حیض نشانات په نظر راشي یا په انډرویر وغیرہ باندې نو په دغه صورت کې دا چې کوم دی دا کپړې صفادي تاسو استعمالول شي ځکه چې دا تاسو 3 ځله انځلي او 3 ځله چې کوم دی انځل ضروری دي د هغې نه پس هم کې نشانات په نظر راځي دا نشان چې کوم دی دا د نجاست په حکم کې نه راځي. سمجھ کې مو خبر راځي. امید کوم چې دا مسله بس تاسو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.